سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د لړم په 9 د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې په هیواد کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله سره د لیدنې پر مهال په بیلابیلو مهمو موضوعاتو خبرې اترې ترسره کړې. د دې ناستې پر مهال ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي، د بهرنۍ چارو رئیس حفیظ، په دې ولایت کې د پاکستان قونسل او یو شمېر نورو مسؤلینو هم شتون درلود. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پاکستان سفیر سره په خبرو کې په وروستیو کې د رامنځته شوې پیښې له امله خواشیني وښوده او په راتلونکي کې د قونسلګرۍ او د قونسلګرۍ د کارکوونکو د استوګنې ځای لپاره د لا زیاتو امنیتي تدابیرو د نیولو ډاډ ورکړ. نوموړي په ویزو کې د سهولتونو د رامنځته کولو، پښتورګو روغتون سره د وسایلو مرستې او طبي کارکوونکو د روزنې په برخه کې د همکارۍ څخه مننه وکړه او همداراز د یاد روغتون لپاره د نورو وسایلو پر رالېږد او روغتیا پالو په روزنه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله د خبرو پر مهال د قونسلګرۍ او د قونسلګرۍ د کارکوونکو لپاره د لا زیاتو امنیتي تدابیرو د نیولو څخه مننه وکړه او ژمنه وکړه چې د ویزو په برخه کې به لا زیات سهولتونه برابر کړي. هغه همداراز ژمنه وکړه چې د پښتورګو روغتون لپاره به د روغتیا پالو د روزنې او پاتې تجهیزاتو د رالېږد په برخه هم بیړني اقدامات واخلي. نوموړي د دواړو لورو ترمنځ په اقتصادي، علمي او ګڼ شمېر نورو برخو کې د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ او همغږۍ غوښتنه وکړه. دواړو مشرانو پر یو شمېر نورو مهمو امنیتي او سیاسي موضوعاتو هم خبرې اترې وکړې.